په بلخ ولایت کې د تخته پل د اوبو رسونې ستره شبکه له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په دې اړوند جوړ شوو مراسمو کې ویناوالو د دې مهمې پروژې اهمیت ته په اشارې وویل چې د یادې شبکې په پرانیستلو سره به د 10,000 کورنیو ترڅنګ د بلخ پوهنتون څه باندې 10,000 محصلین هم د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی ومومي. دا پروژه د هېواد د اوبو او انرژۍ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د 258 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوې ده چې ورسره به په دغه سیمه کې زرګونه کورنۍ له صحي او دوامدار اوبو څخه برخمنې شي. د کورونو په لحاظ باندې 10,000 کورنۍ چې تقریبا دا د 1 لک نه ډېر خلک کېږي او د پوهنتون ساحه او د هغې ټول محصلین چې د 10,000 نه بهر دي دې ټولو ته به د پاکو اوبو لاسرسی وشي. در یک هفته قبل الحمدلله صرف در بخش برق بیشتر از 2 میلیارد افغانی پروژه های بزرگ افتتاح شد که به شمول ولایت مزار که به هزینه 28 میلیون دلار یک پاور پلنت سولری بسیار کلان که 40 میگاوات برق ایسی و 44 میگاوات دیسی را تولید کرده میتواند به خاطر مردم این خطه و این جغرافیا افتتاح شد و ان شاء الله در 1 سال الا 1.5 سال آینده این پروژه عملا به بهره برداری سپرده خواهد شد. د بلخ ولایت مرستیال والی د ورته پراختیایي پروژو پلي کول د بلخ د سیمهییزې ادارې او په ټوله کې د اسلامي امارت له ژمنو څخه ګڼي او د دغه ډول لاسته راوړنو ته په اشارې ټینګار وکړ چې دا پروژه د ښاري زیربناو د ښه کولو او د خلکو د ژوند د کیفیت لوړولو لپاره د پراختیایي پروګرامونو یوه برخه ده. اداره محلی بلخ برای فراهمسازی خدمات بهتر و پاسخگوی به نیازهای مردم هست. با تلاش داریم که تنها به استفاده درست از امکانات قدم به قدم به سوی توسعه و رفاه بیشتر حرکت کنیم. ویل کېږي چې په دې پروژه کې د ژورو څاګانو کیندل، د اوبو د پمپ سیستمونو نصبول، د اوبو د ذخیره کولو لپاره د ټانکرونو جوړول او د 36 کیلومتره په اندازه د اوبو د پایپ غځول شامل دي.